بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران زده کوونکو سهار مو بخیر. هیله مند یم چې جوړ او تکړه اوسئ. تیر درسونه کې مشکلات سره مخامخ شوي نه یاست. یو ښایسته ښکلی سهار هم پیل کړی. ګران زده کوونکو راځو نننی درس باندې بحث کوو. ورډ پروګرام اوپن کوو، رن کلیک کوو، ون ورډ او همدارنګه انټر. د ورډ پروګرام د اوپن کولو لپاره یو تاسو لپاره نن یو خاص کمانډ خودل. اگر چې ما ته نور کمانډونه خودلې، دا کمانډ تاسو تر اوسه پورې نه دی خودلې، نو تاسو هم د ورډ د پروګرام د اوپن کولو لپاره یو بل طریقه درته ښیم، ډیر آسان او ډیر ساده. دا به زه بیرته کلوز کوم. تاسو راشئ په دې ټاسک بار کې وګورئ، دلته چې لیکل شوی دی ورډ، دې ته تاسو دا حساب کې دې ځای حساب کې دا یو آیکن دی، 2 3 4 5 6 و آیکن شو. نو د وینډوز بٹن به انتخاب کی او و پریس کی د کیبورډ نه، نو چې درته اوپن کیږي ورډ پروګرام درته اوپن کیږي. ګورئ ورته ډېر په اسانه سره. اګه چې ته غواړې چې دا دریم نمبر کې قرار ورکړي، نو دلته د وګ نه ونیسه، راشه د دریم ته ورکړه. البته دریم دې راځي، اول چې دا دی، دویم دا، دریم دا. اوس وینډوز علامه درې انتخاب کړه، نو بیا هم ورډ پروګرام سکیږي درته اوپن کیږي. نو دا یو خاصه طریقه دی ورډ پروګرام اوپن کولو د هر پروګرام. البته دې کې مثلا ایکسل پروګرام دی، ویش ماره چې څو دانې دي، نو هغه هم راورته څوکه شمیره انتخاب کا، او بیا د کیبورډ نه وینډوز بټن او همدارنګه مربوطه شمیره به تاسو انتخاب کړئ، بیا درته ورډ پروګرام اوپن کیږي. خو په هر صورت ډیزاین ترازو په ډیزاین کې پرون موږ تاسو واټر مارک درس ول. کچې ته دې درس کې چا سره پښتنه نه، د درس نو وروسته هم کولای شي، د ویډیو په جریان کې هم کولای شي. کچې ته نه لري نو راځو پیج کلر ته. پیج کلر دا اوس د زمونږ د صفحې رنګ چې دی سپین دی، موږ کولای شو چې د دې لپاره داسې یو کلر هم انتخاب کړو. دې کې اوس مثلا لیکنه کوو او تاسو ګورئ دغه لیکنه ما تر سره کړل، کنټرول سی کنټرول وی. که داسې صفحه ستاسو په کار نه وي، نو داسې کولی شو چې د دې صفحه داسې یو رنګ والا ورکړي. که دا رنګ هم په کار نه وي، نو ته کولی شو چې لاندې راشي نور رنګونه هم ورته انتخاب کړي. لکه مور کلر سره راشئ، په مور کلر کې دې کې سټنډرډ کلر جوړی، نو دلته انتخاب واخله او راشه په دې کې اوکې که، او بیا دا سټنډرډ کلر درته جوړېږي. او که داسې نه غواړئ مور کلر ته راشه، په دې کې کسټوم کلر، او دلته راشه داسې دا ځای انتخاب کا د رنګونو د کمولو لپاره. دا کمان کولی شي چې لاندې او همدارنګه بره کولی شي چې ویسې تر څو دغه رنګ درته برابر شي. ګوره دا مخکنی رنګ دی که نه، دا اوسنی رنګ درته برابرېږي. تاسو ګورئ اوسنی رنګ په دې طریقه باندې درته دا رنګ درته برابر شو. اوکې که وګوره داسې یو رنګ درته برابرېږي جوړېږي. او که داسې رنګ هم په کار نه وي، نو ته کولی شو چې فل افیکټ ته راشي. په فل افیکټ کې لومړنی ګریډین دی، ون کلر یو رنګ ته ویل کېږي. اوس مثلا دې کې یو رنګ ورکوي، نو کوم رقم رنګ داسې یو رنګ ولله ورکوي. اوکې که داسې رنګ نه په کار نه وي، نو راشه دلته فل افیکټ ته. په فل افیکټ کې ورته 2 کلرز ورته وایم. په ون کلر کې هم کولی شو چې دې کې نور اپشنونه ورته بدل کړي، لکه فرام کارنر انتخاب کړه، کونج نه یو کونج نه شروع کېږي، داسې یو لیکه درته اچوي. یا که چېرته ډایګنل اخلئ، یا که چېرته همدارنګه ورټیکل اخلئ، دې کې یو دانه واخله او ویې ګوره چې کوم یو د خوښ نو هغه ځان ته اپلای کړه. مثلا تاسو داسې وګورئ، دا په دې رقم باندې ستاسو صفحه برابر شو، رنګ یې واخیستل. که چېرته داسې هم نه خوښېږي، نو راشئ په دې باندې کلیک وکړئ، 2 کلرز واخلئ. اول رنګ مثلا داسې یو رنګ الم، او دویم رنګ مثلا داسې یو رنګ الم، او دې کې مثلا دا رقم ورته برابر هم وکړئ. تاسو وګورئ په دې رقم باندې ستاسو لپاره صفحه برابرېږي او جوړېږي. که بیا غواړئ مثلا دا رنګ بدل کړي، نو فل افیکټ ته راشه. په فل افیکټ کې پریسیټ هم کولی شو چې انتخاب ورته وکړي. پریسیټ کې مثلا دې کې دا رنګ د واخیستل، دې ډیزاین کې د واخیستل، دا د واخیستل، هر یو چې دې کې یو دانه تاسو وګورئ کوم یو چې خوښېږي هماغه به تاسو ځان سره انتخاب کړئ، او دې کې ورته کولی شو چې شیډینګ سټایل هم ورته برابر کړي. هر یو چې تاسو خوښوي نو هغه اوکې کړي، داسې یو صفحه درته برابرېږي. ګورئ ورته دا یوازې سو په فل افیکټ کې ګریډینټ
کچیرته ټیکسچر انتخاب نو ټیکسچر هم کولای شي انتخاب کړئ لکه دا ټیکسچر زما خوښیږي اوکې دا یو ټیکسچر برابر وي کدا څه ټیکسچر دا د خوښ نه نو ته کولای شي پټرن هم واخلي نو پټرن په دې طریقه باندې رنگ هم کولای شي د پټرن بدل کی او دې ځینم رنگ کولای شي یو بل رنگ انتخاب کی اوکې کنو په دې رقم باندې تا د صفحه جوړیږي او کدا د خوښ نه نو کولای شي چې خپل پکچر هم راوړین مثلا ستا تصویر په کوم ځای کې چې قرار لري یا پیدا کا ورک افلاین ورته وای او دلته راشه په ډیسکټاپ سر کې ستا تصویرونه دي نو هغه تصویرونه انتخاب کا او د خپل صفحې لپاره اوکې کا وګوره نو دا ستا په شاده صفحه بیک ګراوند کې دې دا رقم کې چې کېږي جوړیږي داس کچې ته تاسو غواړئ چې مثلا په دې فل افیکټ کې په دې ګریډینټ کې دا سه همدارنګه په ټیکسچر کې یا دام خوخیږي نه دام خوخیږي نه دام خوخیږي نو تاسو کولای شئ چې انتخاب کې او کې ورې په دې طریقه باندې هم تاسو خو یو خبر ته متوجي شئ چې دا کله تاسو انتخابوي نو دا په پرنٹ کې ناراضي کله کنټرول پی انتخاب کینو دا شاده بیک ګراوند دی په پرنٹ کې نخ کار کوي تاسو وګورئ کچې د په پرنٹ پریویو کې ته معلوم شو نو دا پرنٹ کې راځي او کچې ته په پرنٹ پریویو کې معلوم نشو نه راځي چې بل کورنۍ دندم درته درکوم څنګه کولای شو چې دغه کلر چې په پرنٹ کې هم راوړي یو کورنۍ دند بل هم دا په لفظي کورنۍ دند شو بل چې دی ما چې درته وویل نو هغه کورنۍ دند په فعالیت باندې کیږي نو دا په لفظ باندې کولای شو چې مثلا دا دغه ځای ته زو ساده پران کې راځي او سبا ته کچې ته چا وکړو نو هغې لپاره هم جایزه ورکوم ښه ګران زده کوونکو تاسو پر د سبا لپاره کورنۍ دنده مې دا ورکړو چې واټر مارک په مختلفو صفحو کې مختلف واټر مارک باید اوسي صحیح دی اوس راځو خپل په رنګ دې ته اصلي حالت ته راوړو بیا راځو بارډر ته بارډر ګران زده کوونکو پیج بارډر دی کچې ته تاسو صفحې ته بارډر ورکړئ د نن چې بارډر نه ورکول کېږي باکس په شکل باندې بارډر ورکړئ او دې ځای کې لینونه ورته انتخابوئ نو هم کولای شي مثلا داسې لین انتخاب کا او د لین لپاره رنګ هم انتخاب کا داسې یو رنګ ورته غوره کا او دا اوکې کا نو ته وګوره صفحې ته دې څه ورکړو بارډر یې درته درکړو نو څومره ښه کمانډ دی دا او که چېرته غواړې چې مثلا دا بارډر دې په دې رقم باندې ني نو شیډو په شکل باندې وي نو دلته ګورې دلته یو رقم شیډو درته راځي او رنګ هم کولی شي چې مثلا یو بل رنګ ورته ورکړي نو تور شیډو ورته څه کېږي دا راځي ورته بل که چېرته مثلا غواړئ چې دا 3D شکل باندې راشي نو په دې طریقه باندې تاسو 3D هم کولی شئ واخلئ بل کسټوم دی کسټوم ستاسو په خوښه باندې دی ته کولی شئ چې مثلا یو دیوال یو رنګ بل دیوال بل رنګ بل دیوال بل رنګ بل دیوال بل رنګ دا د کسټوم په ذریعه باندې کولی شئ مثلا دا یو دیوال مې سور رنګ ورکړو زه راځم یو رنګ بل عالم زیړ رنګ اخلم په دې زیړ رنګ کې زه دا دیوال داسې یو رنګ ورکړم بیا راځم رنګ بدلوم دا دیوال چې دی په دې رقم رنګ باندې بدلوم دا راځم بدلوم مثلا دا دیوال چې دی په داسې بانجاني رنګ باندې انتخابوم یو رنګ دی سور دا رنګ دا رنګ دا رنګ دا چې کله اوکې کې نو د ستا د بارډر رنګونه چې دی مختلف راځي دا هغه وخت کې کېږي چې تاسو کله کسټوم کمانډ انتخاب کړئ کله چې کسټوم کمانډ انتخاب نه وي نو تاسو نشئ کولی چې دا کار ترسره کړئ که داسې بارډر هم نه خوښېږي نو تاسو کولی شئ چې نور بارډر هم د کمپیوټر څخه واخلئ او اپلای کړئ مثلا دا بارډر واخلئ اوکې کې دا رقم بارډر هم کولی شئ چې ورکړئ که دا بارډر ډېر غټ وي نو سایز هم کولی شئ چې ورته وړوکی کړئ مثلا راشه دې ځای کې سایز یې 1.30 دی نو تا کم کړه 19 اوکې نو دا د دې سایز چې دی د بارډر سایز کم شو که داسې ستاسو بارډر نه خوښېږي نو سټایل هم کولی شئ چې بل ورته دې ځای کې انتخاب والو دا هغه کمانډونه دي چې تاسو ته روزانه په دفتر کې په کاروبار کې تاسو ته څه کوي ګټه کوي همدارنګه کولی شئ چې خپل هغه لیکنه ډېر ښایسته کړي مثلا دا تور رنګ دی ورته بارډر ورکړو او دې ځای کې شل انتخاب شوی دی شل نه هم زیاتولی شي او کمولی هم شي او دا رنګ هم په خپل خوښه باندې کولی شئ انتخاب کړئ مثلا دا رنګ یې سور رنګ والا او داسې یو بارډر راته برابر ښه ګران زده کوونکو اوس راځو که چېرته زه یو بارډر بدلوم د ټولو صفحې بارډر بدلېږي څنګه کولی شو چې یو صفحه د یو رقم بارډر ولري یو صفحه د بل رقم بارډر ولري بل صفحه د بل رقم بارډر ولري نو د دې لپاره به تاسو څه وکړئ
دلته به راشي بارډر ته او په بارډر کې اوس ګورئ دلته راځو موږ او تاسو دلته لیکل شوی هول ډاکومنټ زه راځم ورته یم څه وکړه دا بارډر ماته څه کړه په دې سیکشن کې راته دا بارډر بدل کړه لکه زه راځم دې ځای کې کلیک کوم نو دا وکې کوم نو ته به ځې سیکشن به بدلوې سیکشن په کوم ځای کې بدلېږي نو تاسو به راځئ په اول صفحه کې یو رقم بارډر شو نو دې ځای کې یو سیکشن هم بدل کړه راشه ورته په پیج لی آوټ کې او ورته سیکشن څه کړه دې ځای کې ماته سیکشن بدل کړه نو سیکشن نیکسٹ پیج سیکشن انتخاب کا او راشه بیا په دې ډیزاین کې پیج بارډر ته راشه او په پیج بارډر کې بارډر بدل کړه مثلا داسې یو بارډر والا ورته او دې کې هول ډاکومنټ ماخله او دې سیکشن به ورته انتخاب اوکې به کې نو د دې سره بل رقم راغی نو دلته راشه په دې کې ودرېږه بیا راشه او بل سیکشن بدل کړه چې دلته راغلی تراشه دلته د سبا کو چې د سیکشن نو وروسته زه دا بارډر بدل کوم چې دا څنګه کیږي دا بارډر زه یو بل بارډر انتخاب کوم دا یو بارډر انتخاب کوم ورته د سیکشن ته ورکه بارډر او کې کوم نو دا بارډر بدل شو دا ور سره بدل شو دا بل ور سره بدل نه دی سیکشن ضرور دی باید بدل شي نو دلته راځو یو بل سیکشن هم والو پیج لایوټ ترازو په پیج لایوټ کې بریک ترازو په بریک کې ورته سیکشن بریک انتخابو کنټینیو کې انتخابو کچې ته کنټینیو کې جوړ را نه غي نو مجبورا نیکسٹ پیج په ورته والو راځو دې کې بارډر او دلته ورته چې دې کې لیکو چې د سیکشن او بارډر ورته دې کې یو بل بارډر ورکو کې کو تاسو ګوري بدل نشو ځکه ما نیکسٹ پیج انتخاب نه کو کنه نیکسٹ پیج به تاسو خامخا انتخاب دلته راشي ورته بریک او نیکسٹ پیج کله چې نیکسٹ پیج انتخاب کو بارډر هم ورته شو بدل شو ګوري یو چې یو صفحه یو رنگ بارډر واخصل دا بل رقم بارډر واخصل دا بل رقم بارډر واخصل دا بل رقم کدی چې بیا راشي یو بل سیکشن واخلې نو بریک تراشه او په بریک کې ورته نیکسٹ پیج او په نیکسٹ پیج کې ودرېږه ډیزاین تراشه په ډیزاین کې بارډر تراشه په بارډر کې ورته دا بارډر راته سکه داسې بدل او سو کا ورته دې کې 10 سیکشن ورته انتخاب کړ او کې دې سیکشن لپاره بل رقم بارډر نو که نفر درنه پښتنه کوي دا ټف سوال دی دا سخت سوال ویل کی دا دفتن تاسو نشئ کولای تر سوچ خپل ماین په کار کې وانه چي نو تاسو نشئ کولای چې دا جواب ولا ورکړي نو کچې ته دا اورل هم یاد ولا شي مثلا څنګه کو یو صفحه د کچې ته موږ یو بارډر ورکو نو بیا زو پیج لایوټ ته سیکشن بدلو د سیکشن د بدلول نو ورسته بیا راځو بارډر ته بارډر ورکو او کله چې بارډر ورکول کیږي نو هغه ځکه ورته هول ډاکومنټ ورته ناخلو د سیکشن ورته نو صفحه چې دی همدا څه کیږي بدلېږي نو دا مې درته کورنۍ دنده ورکول دا مې ځکه کورنۍ دنده درته درنه کو چې بل کورنۍ دنده مې درته درکړې دا به تاسو ته کلاس ورک شي زه بیا ګرځم ګورم چې هلکان څنګه کلاس ورک کوي دا درس یاد کړی دی کنه نو دا هم تاسو لپاره یو پوینټ شو نو زه ګرځم که چېرته زه ونه ګرځم ما ته کار پیدا شو نو هلته مصروف شولم نو به زه یو چا ته زه وظیفه ورکوم چې هغه ډېر تکړی عبید خان به ته هلکان ته وګرځې کله چې درس دې ورکړو نو هغه هر زده کوونکي هر ګروپ باید جوړ کړي عمل ته تاته وښیي چې سیکشنونه کې بیل هغه بارډر راغلي دا به ته ما ته ریپورټ کې راته راکړه صحیح دی چا چې نو کړی بیا ما ته هم ریپورټ راکړه که چا چې کړی هم ریپورټ هغه زده کوونکي چې نن پوښتنه کوو نو هغوی د خپل ځایونو کې هلته کښېني کله درس خلاص شو 15 دقیقې وخت به ورکوم درس خپل تمرین وکړي نو درس نه بعد به زه ورنه پوښتنه کوم هغوی د وروسته لاړ شي خیر ده دا زموږ د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې مننه